داسې چل دی چې د هر مذهب او د هر قوم او د هر ملت د یو بل سره د ملاوېدو په وخت کې څه خبرې او ترې او ړومبې ملاوېږي. هندوان چې ملاوېږي نو یو بل ته نمستې وایي، او پښتانه چې ملاوېږي نو په خیر راغلی او ښه چارې، او انګریزان چې ملاوېږي نو سار په وخت کې چې ملاوېږي وي ګوډ مارګو ښه د سبا، او د ماسپښین په وخت کې ګوډ ایونینګ ښه د ماسپښین، او د شپې په وخت کې چې ملاوېږي نو ګوډ نایټ. نقشان پارسی خوانان هم صبح بخیر او شب بخیر او دغه وغیره دا خبرې کوي. اسلام د دې باره کې څه وایي چې چا سره ملاوېږي یا د چا نځي، دغې وخت کې به اول ستاسو کلامي او اخري به دې څه کلامي. نو شریعت موږ ته په دې آیات کې د هغې طریقه ښودې ده چې کله تاسو چا سره ملاوېږئ نو سلام اچوئ، او بیا چې څوک سلام واچوي نو الله وی دا هغې په جواب کې ښکلي جواب د هغې نه ورکه، او یا اقا شان جواب ورکه. دا موږ ته شریعت ښیي دقه شان. السلام علیکم نو ته به وایې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته، او یا چې هغوی السلام علیکم ته وایې وعلیکم السلام. دقه موږ ته شریعت او دین ښولې ده. او دا سلام ور د مسلمان هر کار دی کې د ده دپاره فایده ده. ور هغه د دنیاوي لین دین نه مو شو، خو د سلام کې فایدې څومره دي. زموږ د علما وایي د دې سلام درې اهم مقصد دی. دا وره یو د سلام اهم مقصد دا دی چې دا دعا د الله نوم دی، زه د الله نوم دی تا سری، او الله تا سری دی. سلام د الله نوم دی، دا صفتی نوم دی د الله رب العالمین. قرآن شریف کې هم دی هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام، دا الله نوم دی. نو الله تا سری دی، تا ته یو خبره یو در کې چې ګوره خیال کوا او دا پام کوا او دا ذکر هم شو. سلام دا الله نوم واغشتو چې دا الله نوم واغشتي دا ذکر دی. نو یو دا ذکر دی. دویم نمبر سلام دا دعا دا، دعا دا دعا. السلام علیکم څه مطلب؟ ته دې په سلامتیای، پتا دې سلامتیاوي. الله دې تا د هر عذاب نه، د هر آفات نه، د هر بیماری نه، د هر دشمنی نه، د دې ټول څیزونه چې تا ته نقصان در رسوي، ته ورته وایې خدای دې تا د دې نه وساتي، ته دې په سلامتیای د دې نو دعا شوه. او دریم نمبر علما وی السلام علیکم سلام دا یو اګریمنټ دی. اګریمنټ چې ته یو چا سره کې السلام علیکم، ته د زما د لاس د خپې د جبې د بدن د هر اعضا نه په سلامتي آی، په سلامتي آی. ته وعلیکم السلام، ته دې زما نه زما د جبې د لاس د سترګو د غوږ د هر قسمه ضرر رسوونکي څیز د زما نه په سلامتي آی. دا څومره زبردست دغه دی، دې ته موږ سوچ نه دی کړی. که موږ او تاسو چېرته په دې سوچ او فکر باندې دا سلام کوو، موږ به د چا غیبت، چا پسې سپغه ستوره، چا پسې بد ویلو، دا به چېرته موږ ولګو، او موږ دې ته سوچ نه دی کړی. او دقه اصل مسلمان دی چې څوک د چا د لاس او د خپې او د سترګو د غوږونو د ضرر نه په ارام شو. دا رسول الله مبارک دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی. مسلمان هغه دی چې د دنه بل مسلمان د لاس په د ضرر نه محفوظ شو. نو ته دا دغه وکړي. او د سلام ابتدا څنګه شوه دا خو ځان له موضوع ده. کله چې الله رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ او الله پکې ساه واچوله، نو لومبی کار چې د آدم علیه السلام د خولې نه شوي دغه څه شوي دي، هغه آدم علیه السلام پرانجي وکړ، انټوشکي وکړل، وی الحمدلله. نو پرشتو الله ورته یرحمک الله، پتا دی الله رحم. او بیا الله رب العالمین دا ګوره رسول الله مبارک وی الله آدم علیه السلام ته چې ورشه دقل د پرشتو ټولګي دی،
نو هغوی له ورشه. نو آدم علیه السلام الله ته وی چې زه ورشم زما ابتدا به هغوی ته سي، نو چې ته ورشې ورته ووایه چې السلام علیکم. نو آدم علیه السلام ورغی او فرشتو ته وی السلام علیکم، نو فرشتو ورته وی وعلیکم السلام ورحمت الله. دا رسول الله مبارک ګور په مشکات مبارک حدیث دی. پتا تاسو په سلامتیا یو ته پتا ته د په سلامتیا یو پتا د الله رحم. آدم علیه السلام ته الله وی دا ستا او ستا د قیامت د ورځې پورې د اولاد د یو بل سره د لومبي د ملاوېدلو خبره شوه چې هغوی به سلام اچي، دوی به جواب ورکړي. نو سلام دا ډیر زبردست الفاظ دي او په دې الله رب العالمین ډیر زیات خوشحالیږي، انسان ته په نیکۍ ملاویږي. یو ځل رسول الله مبارک ناسو، یو صحابي راغی وی السلام علیکم، رسول الله مبارک وعلیکم السلام 10. بیا بل صحابي راغی وی السلام علیکم ورحمت الله، نبی علیہ السلام وعلیکم السلام ورحمت الله 20. بیا بل راغی نو سره وبرکاته وی، نبی علیہ السلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته 30. نو صحابه تاسو وی دا لستی ولی وی شل ولی وی درس ولی وی دی لومبي سړي چې سلام واچو السلام علیکم، وی ماته چې وعلیکم السلام، نو د دې دا مطلب چې الله د په عمل نامه کې لسنی کې ولیکلی چې بل وسر رحمت الله وی، نو داغه په عمل نامه کې دیر شو لیکل شوی. او چې دا چا وسره ورحمت الله وبرکاته وی، نو چې یو انسان دوی او بل په صدقه وی، نو دی په عمل نامه کې الله دیر شنه کې ولیکلی. ګوره دا په یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دیر شنه کې د قیامت پر ورځ انسانان یو یو نیکه پسې ګرځي او دا تاسو ته مفت ملاویږي دا دیر شنه کې. او بل حدیث کې راغلی بس دا به منو بیا مخکزو رسول الله مبارک یو ځل وی لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، یو قسم جنت ته نه داخليږي چې تر څو د چا ایمان مکمل نه وي. نو نبی علیہ السلام واپس دویمه دوی وی ایمان به د هغه چا نی مکمل شوی چې تر څو د یو بل سره محبت نه کوي، ایمان نه مکمل دی. کو ته ډیر منځونه کې، ته ډیر اودسونه کې، ته ډیر نیکۍ کې، خو د هغې پورې دا نیکۍ د الله په جناب کې نه دي قبول چې د یو بل سره د زړه نه بغض نه وي، محبت هم یو بل سره نه وي. ګورئ حدیث کې راځي وی د کم سړي چې کم سړي سره د دنیا په امورو کې نواره راله، نو چې دی دا مونځ وکړي، دی دا روژو نیسي، دی دا صدقه وکړي، دی دا حج وکړي، دی دا عمره وکړي، دی دا نور نیک اعمال وکړي، چې د رور سره روانه ده دا ټول بره زولن دي، اسمان ته نه خیږي، دا اعمال اسمان ته نه خیږي، اندراجي نه کیږي هغې پورې چې تا د خپل رور سره روغه کړي دي د دنیا په امورو، نو دا بیا بره وکړي دا قبول شي. نو رسول الله مبارک وی تاسو د هغې پورې ایماندار نه یې چې جنت ته نشئ تللی چې تاسو ایمان نه وي، او ایمان د هغې پورې مکمل نه دی چې تر څو ستاسو یو بل سره مینه محبت نه وي. نو الا ادلکم، زه تاسو ته یو داسې څیز نه ښیم چې ستاسو د یو بل سره مینه محبت زیات شي، د یو بل سره زړه نرم شي، یو بل سره مینه محبت کوي. صحابه وی ولې نه یا رسول الله، په محبت باندې خو به زمونږ ایمان کاملیږي، او ایمان چې زمونږ کامل شو موږ به جنت ته ځو، نو د محبت دا څیز راته وښایه چې موږ یې زده کړو چې یو بل سره محبت وي. نبی علیہ السلام وی سلام په یو بل ډېر اچوئ، سلام په یو بل ډېر اچوئ، الله به ستاسو په زړونو کې مینه محبت دی. او دا یقیني خبره ده، کوم سړی چې سلام په هر چا اچي د هر سړي د هغه په زړه کې مینه محبت وي، هغه سره ښکلی تعلق وي، سلام اچي. او چې دا بوټ ټندې هر وخت نیولې وي او دغه وي، نو هر سړي بدي شي چې دا څه ظالم دی، سلام قدر یې نه اچي، یا پې سلام واچوي نو دی به دړی سر وخوځي. هغه خبره راته کوم. نو سلام داسې څیز دی چې په دې ایمان کامل کیږي، نو په یو بل سلام اچوي. او بل عبدالله ابن سلام وی خبرې پسې خبر را یادېږي، په سلام باندې خو مستقل په حدیثو کتابونو کې بابونه قائم دي، بابونه. عبدالله ابن سلام وی چې کله مې رسول الله مبارک سره لومبی ملاقات شو او د نبی علیہ السلام
د مبارک خلین لومبي الفاظ زما غوږ عبدالله ابن سلام د یهودو لوی عالمو ډېر لوی علم الله ورکړو بیا مسلمان شو الله مسلمان که نو ما چې د رسول الله مبارک نه لومبي خبرې واورېدې چې زما غوږو ته رالې نو هغه څلور خبرې وې چې یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. اے خلقو افشوا السلام سلام خور کے کسو پیجنے و کنے پیجنے سلام پہ اچھوے او پا خلقو روٹے خورے او یو بل سر صلی رحمے کوے او د شپې موس کوي چې کله خلکو دی یا تهجد موس کوي چې دا سلور کارا توکل نو الله سوی وی زبد بغیر د محنت نو بغیر د دقت نه او بغیر د مشقت نه بی حساب بی کتاب جنت ته داخل دا د دې خبر نو سلام دا په یو بل باندې اچوي دا ډیر زبردست دا الله د طرف نه منګو تاسو لا الله رب العالمین یو خو صحیح سلام اچوي صحیح سلام السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم دا سلام نه دی په دې لیکه نه ملاوي کې السلام علیکم نو وی وعلیکم السلام او یا ته چې السلام علیکم ورحمت الله ناغه دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دغه شان سلام اچي السلام علیکم دا مت دغه کوي ها او سلام به څوک چی سلام به هغه کس چې کوم اعلی دی په اسفل باندې اعلی په اسفل څه مطلب اعلی چې څوک اوچت ته څوک لاندې لکه څه مثال ورته وې یو سړی موټر کې دی نو په موټر سایکل والا به سلام اچي او موټر سایکل والا به په سایکل والا سلام اچي او سایکل والا به په پیاده سلام اچي او پیاده روان والا به په ناس خلکو سلام اچي پیش مسله د شریعت دا ده خو سلام کې د یو بل نه مخکې کېږي یو بل ته داسې ګورم چې دی به کله سلام اچي یو بل نه مخکې کېږي نو چې د یو بل نه مخکې شي نو څه چل وشي ما ته وګورئ رسول الله مبارک وي بادي بالسلام بریء من الکبر څوک چې په سلام کې لومبېوالي کوي الله به د ده د زړه نه کبر وباسي کبرجن به دې نه وي او کبر هغه خطرناکه ګناه ده چې د چا په زړه کې د مسور د دانی عمرم کبر و جنت په حرام دی جنت په حرام دی لپس دا سراغلی دی چې د اوری د دانی عمرم کبر نو یو بل ته دې ته مګوره چې دې مثلا په یو بل باندې سلام کې ورمخکې کېږي پیش او داسې دغه کوي د جمعات د سلام بارک تاسو ته خبره کوم جمعات ته کله رالی نو کو جو قتل چې یو بل سره خلک خبرې کوي نو بیا خو پټولو سلام واچوه او کو نه څوک په مانځه باندې دي څوک د قرآن شریف په تلاوت باندې دي او څوک اسی ذکر کوي لګیا د سره خطا کړی دي نو بیا درست هغه ورکه چې راشو سلام واچوه بلکې راشو ګوره خو هغه جوخ مرګري سره کېناستي او غره ته وکتل یا هغه ذکر نه کو نو په هغه باندې سلام واچوه او نور داسې مه کوه بعضې ځایونو کې سلام منې دی ګورې څومره لوی څیز غمو شریعت ته وي کوم سړی روټۍ خوري روټۍ خوراک والا باندې به سلام نه اچوي کوم سړی متیازو ته ناست دی په هغه به سلام نه اچوي کوم سړی په ګناه کې مبتلا دی تاش کوي کریم بوټ کوي یا نور داسې د ګناه په ده باندې به سلام نه اچوي دا باقاعده په دغه کې راغلی دی بعض علما سلام پې ما اچوي په ګناه کې مبتلا دی او داسې په یو سړي کې چې دلته را روان دی او راغی لکه بېلپره دی داسې استاد جي السلام علیکم نو نور به خورې جواب نه ورکوي زه صرف په ما سلام اچوم نو داسې خو پکې مه وایه چې پلانکي السلام علیکم کوم ځای ته راغلی هلته بس درست سلام واچوه او په غیر مسلمو باندې نو کو غیر مسلمو تاسو وی چې السلام علیکم کنه نو تاسو ته وعلیکم السلام وایي بلکې وعلیکم وعلیکم او کو تاسو په غیر مسلمو باندې هندوانو باندې مخې ته راځي یا کافر نو په هغوی به السلام علیکم نه وایي بلکې دا به وایي سلام علی من اتبع الهدى سلام دی په هغه چا باندې څوک چې هدایت والا وي او دریم نمبر دا خبره ده اوس یو خبر را یادېږي چې سلام واچي نو تړی سره مه خواته دا جواب نه دی
چې هغه ته یو سلام علیکم ته دړی سر نو ظالمه دړی سر خوځې او چټاکې ژبه نه خوځې وعلیکم السلام او داسې دا سلام ګورې دغه د اهل کتابو دی داسې به نه کوې بلکې کلاس اوچت کوې السلام علیکم وبه ځان سره السلام علیکم نو ته به هم ورته داسې لاس اوچت کوې وبه وعلیکم السلام تش په لاس باندې سلام نه دغه کوې ښه دې سره به سلام وایې به دا مې ته یو څو مسایل پکې بیان کړو بیا خیر په صدر وَإِذَا حُيِّيتُمْ او کله چې تاسو سلام واچوي بتحیه په سلام اچولو باندې پچا دی واچو نو فحیو باحسن منها جواب ورکا خپل د دینا السلام علیکم نو تو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او اگر ته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو تا ته بیا پکې سم پرې نه خول نو ته پکې بیا وعلیکم بس دا وته وای او ردوها یا امقشان سلام ورکا ان الله بشک الله تعالی کانا دی علی کل شین په هر یو شی باندې حسیبا حساب کوونکیا وردا خبره یاد ساته چې چاره باندې سلام واچو نو جواب ور بیا واجب دی واجب یا به سلام جواب ور خامقا ورکه سلام دی سنت جوابی واجب دی لازم دی بیا به ورکه ورکه او کدیو نکنه الله وی ان الله بشک الله تعالی کان دی علی کل شیء پر یو شی باندې حسیبا حساب کوونکې الله بر تپوس کوي الله لا اله الا هو الله کم ذات الله الله لا اله نشته بل اله نشته بل خالق نشته بل رازق نشته بل مالک الا هو مدق ذات لا يجمعنكم خامخابت سراج مکی الى يوم القيامه پرز د قیامت باندې چې روز د قیامت کما روز د قیامت لا ریب فی چې شک پکې نشتا وی دا خود دا بسنگ کی دا غرون با اللہ زری زری کئی دا اسمان بشلیگی دا ستوری گا ماتیگی دا ازمک با اللہ را غنڈی دا کائنات با درہم برکن کی قیامت پر آزی تو دا بسنگ رازی نو ومن اصدقو دا خبر دا چا دا اللہ دا ومن اصدقو سوک رشتن کی دی من اللہ دا اللہ نا حدیثا پا خبرو کی یو سوکم نشتا دا اللہ دا ذات نا رشتن کی ذات پا مخ دا کائنات کی اللہ وی دا زما خبر دا ومن اصدقو سوک دی رشتن کی دی من اللہ دا اللہ نا حدیثا پا وینا کی پا خبرو کی دا اللہ حکم دی دا اللہ خبر دا او دا اللہ نا رشتن کی ذات پا مخ دا کائنات کی نشتا صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او دعاو کې د قصې لابزادګانو د پاره الله مونږ تاسو د خپل قهر او د غضب نو ساتي او د قصې لاب الله لرکی ختمي کی او کوم مسلمانان چې پکې مبتلا دي خدای پاک ته مت شي الله او عافیت ورکی کورونو ته واپس راولي او مونږ او تاسو الله د هر قسم خپل قهر غضب زلزلونه وایرسونه او د وباګانو د آفاتونو محفوظ کړي